د لوی او بخونکي خدای په نامه دوستانو ښه راغلاست. خوشحاله یم چې تاسې ګورم. نن د افغانستان د نومیالي شاعر لایق صاحب په یاد باندې یو غونډه لرو، یو فرهنګي ناسته ده په حقیقت کې. له بده مرغه نن خبر مو ترلاسه کړ چې د افغانستان یو بله نومیالۍ شاعره همیرا نکهت وفات شوه. دی هم د یو نسل نمایندګي کوله او د افغانستان په شعر کې تلپاتې یاد لري. په همدې مناسبت د اغلې همیرا نکهت د وفات له امله هم دوستانو ته تسلیت وړاندې کوم. د غونډې روال زه غواړم لنډ تاسو ته تشریح کړم. اصلا تر ډیره بریده د یو ډول یو فرهنګي مازدیګری دی. موږ غواړو چې په فرهنګي لحاظ باندې د انسان د انسټیټیوشن په استازیتوب باندې په دغه برخه کې یو کنټریبیوشن وکړو، یو یاد تازه وساتو او په دغه ډول باندې هغه دوستان چې غواړي دلته خبرې وکړي، ځینې دوستان موږ یاداشت کړي دي، هغه نور دوستان چې دلته ناست دي هم کولی شي چې خپل خاطرات، یادښتونه، لنډ یادښتونه او په عین حال کې د لایق صاحب اشعار هم دلته موږ ته ووایي او په ګډه د دغه پروګرام نه په ګډه خوند واخلو. اصلا په همدې اساس باندې موږ 4-5 تنه ویناوال لرو. د خپرونې په منځ کې ممکن د لایق صاحب په اواز کې دیکلمې هم واورو او خپرونه په همداسې پای ته ورسوو. باید یادونه وکړم چې د انسان بنسټ د لایق صاحب په یاد باندې یو پوسټکارت هم چاپ کړی دی. دا به هم زموږ یو ډول فرهنګي ملاتړ وي د لایق صاحب په یاد باندې. دوستان کولی شي چې د خپرونې په پای کې له دې ځای نه یې واخلي او د یوې خاطرې په توګه باندې هم د دې غونډې او هم د لایق صاحب د یاد په اساس باندې د یوې خاطرې په توګه ځان سره وساتي. اولی خبرې زموږ ښاغلی عظیم بشرمل کوي. آقای بشرمل صاحب هم د لایق صاحب د شعر او د سیاست او د هغه موضوعاتو په اړه چې دې ته مهمې دي خبرې وړاندې کوي او په همدې روال به زه یو کس راغواړم او خبرې به کوي. کېږي دوستان که چېرته د خپرونې په منځ کې نظر وړاندې کوي یا غواړي خبرې وکړي یا شعر ووایي، لطفا ماته د نومونه راولېږي، زه کولی شم چې بیا دلته د خپرونې په منځ کې تنظیم کړم. مننه. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما و درود میفرستم به زنده یاد استاد سلیمان لایق که متاسفانه به می تازگی ها از بین ما رفت و جاویدانه شد و در ضمن تشکر میکنم از دوستای مؤسسه انسان یا مجله انسان که اینا همچین برنامه را ترتیب دادن و من صحبت‌های خود به 2 بخش به صورت کوتاه خدمت شما ارائه میکنم و به نظر من اگر ما بخوایم در مورد استاد لایق صحبت بکنیم هم باید امی 2 موضوع یا امی 2 بخش بررسی بکنیم. یکی زندگی استاد لایق است و کارهایی که در زندگیش کرده باید بررسی شود و یک هم اندیشه آدم است که از نظر فکری و از نظر فرهنگی لایق چی میخواست و نظرش چی بود. در قسمت زندگیش به نظر من در 3 بخش میشه زندگی لایق بررسی کرد. اولین بخشش به نظر من بخش سیاسی است که در بخش سیاسی لایق یک هویت احترازی داره. لایق پیش از اینکه عضو حزب خلق شود، پیش از اینکه از نظر سیاسی پخته شود، حتی در دوران نوجوانی یک آدم محترز است. علیه سنت سیاسی موجود در افغانستان مبارزه میکنه و این کاری است که بسیار سخت و دشوار است. ما امروزه
آزادی بیان در افغانستان داریم. اعتراض کردن، انتقاد کردن کار ساده ایه، ولی در او زمان اعتراض کردن علیه حاکمیت و علیه دولت کار ساده ای نبود. لایق این خطر به جان پذیرفت. نمونه ای را ما میتونیم بگیم که در افتادن لایق و جمعی از دوستانش با دولت وقت است و این از دوران نوجوانی وقتی که وارد مدرسه دینی میشه، وارد دارالعلوم میشه، حلقه را تشکیل میده با یک تعداد از جوانان محتریز افغانستان که علیه وضعیت موجود مبارزه میکنند و این اعتراضات باعث میشه که لایق اخراج شود. بعد به دانشکده یا 15 شرعیات میره. این اخراج کردن باعث نمیشه که لایق دست از مبارزه بردارد. در دانشکده شرعیات هم که میره لایق حلقه را تشکیل میده و این حلقه مبارزه میکنند و در نتیجه از دانشکده شرعیات یا 15 شرعیات هم لایق اخراج میشه. بعد خودش هم در یک مصاحبه صحبت میکنه، بسیار برش جنجال ایجاد میشه و بعد با کشمکش های بسیار زیاد سرانجام موفق میشه. با استفاده از روابط شخصی و با کمک یک آدم خیر بتونه بره پوهنځی ادبیات بخونه. یعنی در عرصه سیاسی لایق یک انسان معترض است علیه وضعیت موجود و علیه سیاست موجود و علیه حاکمیت موجود که کاری بسیار سختی بود. بخش دوم هویت اعتراضی لایق ما میتونیم در بعد اجتماعی در نظر بگیریم. در بعد اجتماعی هم لایق یک آدم معترض است، اعتراض علیه فرهنگ و وضعیت موجود. مثلا لایق در داخل یک خانواده به شدت سنتی و محافظه‌کار به دنیا میآید و در دامن این خانواده بزرگ میشه. خانواده ای است که بسیار رابطه پیرموردی تنگاتنگی با خانواده مجددی دارد و حتی بر اساس امی سنت خانوادگی نام از آدم هم غلام مجدد میگذارند. ولی وقتی که لایق بزرگ میشه علیه امی سنت پیرموردی خانواده و در حقیقت علیه سنت پیرموردی افغانستان استاد میشه و اعتراض میکنه و نامش هم از غلام مجدد تبدیل میکنه به سلیمان لایق. پس در نتیجه ما میبینیم که سلیمان لایق از نظر عملی یک آدم معترض است، همیشه انتقاد میکنه، حتی وقتی که عضو حزب میشه، عضو حزب خلق میشه و بعد هم میره به عضو شاخه در انشعابی که بین از اینا صورت میگیره به شاخه پرچم تعلق میگیره، باز هم در داخل از اینا هم لایق به عنوان یک آدم فرهنگی آدم معترض است. ما با بعضی از کسایی که لایق میشناختن با اینا صحبت میکردیم، میگفتی آدمی بود که همیشه در داخل حزب با رهبرا هم جنجال داشت و علیه حزبی که خودش هم عضوش بود اعتراض کرد، علیه رهبرای اعتراض کرد. ما شعرهای خیلی زیادی را از لایق داریم و ما خواندیم که در اعتراض به زندان است، به اعتراض به دار است و به خصوص علیه همین شعر زیاد داره، علیه اقصا شعر زیاد داره و این یک هویت است که لایق یک هویت انتقادی و اعتراضی داره در بخش عملی. اما در بخش فرهنگی افکار و اندیشه لایق ما میتونیم با شعرهایش بفهمیم و بشناسیم. برای فهم محتوا و شعر لایق نیاز به این است که ما سنت ادبی حاکم در افغانستان و زبان فارسی دری یا در کل ادبیات بررسی بکنیم. متاسفانه از نظر تاریخی ادبیات در کل در خدمت طبقه حاکم قرار داره، هم در شرق و هم در غرب، هم در اروپا و هم در افغانستان. در اروپا هم ما می‌بینیم که پیش از روشنگری بزرگترین نویسنده ها و بزرگترین ادبای از اینا شعری است که در خدمت حاکمیت قرار داره. مثلا پدر ادبیات غرب هومر است. هومر وقتی که از شاهزاده های تروا و از فرماندهان جنگی یونان صحبت میکنه و به اینا مقام خدایی میده، حتی کارگرها و برده های از اینا را به حد تمجید میکنه و به حد شیک و شاعرانه نشان میده که آدم عاشق میشه، میگه کاش وقت میبودی که من رفته در تروا نوکر و غلام شاهزادگان تروا میشد. این در کل ادبیات غرب است و این سنت تداوم پیدا میکنه. حتی شکسپیر، به خصوص شما اگر او نمایشنامه شکسپیر تریلیوس و کریسیدا را ببینید، ما میبینیم در اینجا به حد از شاهزاده ها تمجید میکنه و به حد فرهنگ از اینا را با عظمت و اخلاقی نشان میده که تحت تاثیر قرار میگیره. در افغانستان و در ادبیات فارسی و در ادبیات دری هم همین سنت حاکم است.
ادبیات به شدت محافظه‌کار است. ادبیات در خدمت دربار قرار داره و حتی بخشی بزرگ از ادبیات فارسی و دری در دربار تولید شده، یعنی اینا خواستگاه درباری دارن. بزرگترین شاعران ادبیات فارسی و دری اینا مداحند. نمونهش حافظ، نمونهش فردوسی، نمونهش سعدی. مثلا فردوسی با آن همه عظمتی که داره میاد در دربار غزنه و از فردوسی و از سلطان محمود تمجید میکنه. به حد تمجید میکنه حالی که من میخوام من میشرمم. مثلا یک شعرشی است که جهان آفرین تا جهان آفرید، چونو مرزبانی نیامد پدید، چو کودک لب از شیر مادر بشست، ز گهواره محمود گوید نخست. مت میکنه، چاپلوسی میکنه. و خود حافظ که اصلا یک از نماینده های ادبیات عرفانی در زبان فارسی هست، خود حافظ آدم چاپلوسی است. حتی این موضوع عرفانی حافظ این شعرهای چاپلوسانه‌اش تحت تاثیر قرار میده و من فکر میکنم که این یک پرسش است که ما نمیتونیم بگیم که حافظ حتی این آدم عارف بود، به خاطر که عارف دیگه پیش شاه و حاکمیت چاپلوسی نمیکنه. اما من فکر میکنم من با علی حصولی که کسی یک کتاب نوشته کرد که او میگفت که اصلا امو جوی دین زده و مذهب زده ایران باعث شد که از حافظ یک تفسیر عارفانه صورت بگیره. ولی میگه حافظ اصلا عارف نبود. اصلا میگه حافظ در روز زمان به معنای غزلخوان بود. آدم بود یک گروه موسیقی داشت، میرفت شعر میخواند، آواز میخواند، به خصوص در عروسی ها اهل می بود، شراب بود و به خصوص با دیندارا بسیار مشکل داشت، با صوفی و دیگه اینا. ولی می آدم بسیار شعرهای چاپلوسانه داره حافظ و 120 مورد است که حافظ از شاه شجاع تمجید میکنه. البته این شاه شجاع و شاه شجاع ما نیست، این شاه شجاع شیراز است. همچنین از حاکمایی که بعداً در شیراز میاد حافظ چاپلوسی میکنه. مثلا یک نمونه شی در اینجا است که جبین و چهره حافظ خدا جدا نکند ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع. یا شاه یحیی را چاپلوسی میکنه که میگه نصرالدین شاه شجاع آن که خصم ملک را از دم شمشیر چون آتش درآب انداختی، از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی. ما میبینیم که حافظ کاملا چاپلوسی میکنه، مداح است. بعد از اون میایم به یکی از ستونهای ادبیات فارسی سعدی است که سعدی همه را نصیحت کرد. اصلا پند و اندرز و نصیحت با سعدی به اوج میرسه، همه را نصیحت کرد. ولی همین آدمی که ما را نصیحت میکنه دیگران را روز نصیحت کرده بود و خودم آدم چاپلوسی میکنه در پیش دربار. مثلا یک شعر داره که میگه اتابک محمد شه نیکبخت، خداوند تاج و خداوند تخت، جوان و جوانبخت و روشن ضمیر، به دولت جوان و به تدبیر پیر، زهی دین و دانش، زهی عدل و داد، زهی ملک و دولت که پاینده باد، نگنجد کرم های حق در قباس، چه خدمت گزارد زبان سپاس. میبینیم عملا این آدم چاپلوسی میکنه. و ما هم در افغانستان ما میبینیم نمونهش خیلی خلیس که آدم قابل احترام هم هست، یا کار از ما چاپلوسی شاه هست، مداح دربار است، در وصف شاهان و حاکمان و وزیران اینا شعر میسراید. لایق در امتداد اینمی تاریخ پرورش پیدا میکنه. ولی این آدم میآید یک بار یک فصل جدید آغاز میکنن و علیه تاریخ چند هزار ساله ایستاد میشه. این گپ کوچیک نیست. البته تنها لایق نیست، لایق یک از ستونهای گروه هست. این در حقیقت جنبش چپ است در افغانستان. ادبیات چپ ادبیات انتقادی است. یکی از کارهایی را که جنبش چپ در افغانستان کردی بود که ادبیاتی که در خدمت دربار بود آورد علیه دربار ایستاد کرد و لایق یک از ستونهای از این گروه است. و لایق دیگه اینجا اومده از شاه و وزیر و والی و دیگه اینا تمجید نمیکنه. علی شریعتی اصطلاح داره که میگه اکثر شاعرها که بود شب عید و روز عید نداشت اینا، به خاطر که اینا مصروف شعر گفتن بود. روز عید شعر رفته پیش حاکم میخوان، یک نان و پول و اونا میداد، بعد شب دیگه او را گرفته آورده با بچه‌اش چی میگرفتن، جشن میگرفتن. و لایق کار نمیکنه. لایق میآید به عنوان یک انسان محترم علیه حاکمیت قدرت استاد میشه. مثلا یک از شعرهایش به نام بندگان آمده این خدمت شما میخوانم. بندگان ای بندگان، بندگان ای بندگانی، زاده ویرانه ها، میرسد آیا خروش صاحبان قصرها، تا به ویران خانه زندگی میلرزد از شرم جنایت هایشان، وایشان ای وایشان، نیست جز از خون مردم باده در مینایشان، در پی این هایهو این برق شوکت هایشان، میرسد فردایشان، باز پرس جورشان، بیدادشان، فحشایشان،
مرگ بر غوغایشان، مرگ بر دنیایشان. من نمیخواهم که بگذارم جبین پیش پایش بر زمین. زین سبب تیغ براق آتشین میکشند از آستین. مرگ بر دزدان پیرو، لعن بر شبهای تار. مرگ بر این ناز پروردان، ز خون خلقزار. بر در و دیوار آذین، کاخهای لاشخوار. شرم زین وحشیگری ای وحشیان شرمسار. شرمتان بادا نه تنها شرم، شرم مرگبار. اولین بار لایق میآید علنا مشتبهاً با طبقه حاکم میشه و برخلاف حافظ و سعدی و فردوسی و خیلی کسی دیگر با قدرت حاکم در میفته و این گپ ساده ای نیست. اصلا اگر ما بخوایم به توسعه برسیم، توسعه بدون نقد امکان پذیر نیست. ما با نقد وضعیت موجود است ما میتونیم به توسعه برسیم و نقد وضعیت موجود، نقد سیاست، نقد فرهنگ، نقد مناسبات موجود بدون ادبیات انتقادی امکان پذیر نیست. ما اگر بخوایم وضعیت نقد بکنیم باید ادبیات انتقادی داشته باشیم، ولی این ادبیات فارسی و ادبیات دری ادبیات انتقاد و نقد نیست. ادبیات چاپلوسی است، ادبیات مدح است، ادبیات به شدت محافظه‌کار است. ولی لایق میآید یک ادبیات انقلابی خلق میکنه و این خیلی نقش مهم داره. خب لایق میآید علیه وضعیت موجود استاد میشه، انتقاد میکنه، بعد هم خب انتقاد میکنه چی میخواد. بحث دیگه ای است که لایق از نظر فکری چی میخواست. یک اصطلاح یک چپ آلمانی داره به نام مارکوزه. مارکوزه بسیار اصطلاح جالب داره. مارکوزه میگه بیایید که انسان جدید و دنیای نو بیافرینیم. میگه این دنیای جدید امروز دیگه دنیای ناعادلانه است، بیاین دنیای جدید بیافرینیم. در حقیقت لایق هم یک دنیای جدید میخواد این جهانی که فعلا وجود داره ناعادلانه هست، اینمی جهان باید از بین بره. مثلا یک شعرشی است که کاخ کهن لرزان شود، طرز نوین بنیان شود. و شعر دیگه ای داره که میگه دل ما زین ورق دریای خون به، سر ما رهروی راه جنون به. بیا طرح جهان نو بریزیم که این فرسوده دنیا واژگون به. بیا طرح جهان نو بریزیم که این فرسوده دنیا واژگون به. بعد لایق میآید از یک دنیای جدید سخن میگه که دنیا دنیای انسانی است، او دنیا پیرمرودی نیست، او دنیا عدالت هست، انسانیت هست. این از این دنیا سخن میگه. بعد خب لایق میگه این دنیا را کی بسازه؟ بحث دیگه ای است. ما باید به سراغ شعرهای لایق بریم که ببینیم که دنیای جدیدی را که لایق در جستجوی او هست، و دنیای انسانی، این دنیا را باید کی بسازه؟ بعد لایق یک شعر داره که دو شعر میگه صدای ناخدا پیچید در شب که هان ای رهروان بیدار باشید. من از وضع فلک دانم که امشب نبردی میرسد هوشیار باشید. سر و دل در کفی طوفان گذارید، تن و جان قدرتی پیکار باشید. که این امواج طوفانزای آبی، سرودی می نوازد انقلابی. یا شعر دیگر داره که میگه آیندگان به پیش، بالندگان به پیش، در راه افتخار با کاروان به پیش. تا پایجان به پیش، تا جاودان به پیش. علنا مردم خطاب قرار میده، از دوستایش میخواد بگه بیاین همین جهانی نوی را که ما میخوایم، همین جهان انسانی عادلانه را یک جا با هم مبارزه کنیم، بسازیم. خب در این جهان جدیدی را که لایق به دنبالش هست، یکی از چیزهایی که در شعرهای اون ما میبینیم انسانیت است. در این جهانی که اون میگه من میخوایم، یک جهان اینمی انسانیت است که اون میخوایم. و چیزی که متاسفانه ما در افغانستان نداشتیم. در افغانستان ما به نام فمینیسم، به نام مرد سالاری، به نام پشتون، به نام تاجیک، به نام ازبک، به نام دین، مذهب، هم تکه تکه هستیم. انسانیت در حقیقت یک چیز گمشده مردم افغانستان است. لایق در شعرهایش از نظر فکری به دنبال انسانیت است. او انسانیت میخواهد. یک شعرش است من تن به طوفان دادم، طوفان بی پایان عشق، طوفان رنج آدمی، دریای خون افشان عشق. یا شعر دیگر داره که میگه همه یک دست و یک آواز شوند، یک جهان دیگر آباد کنند این وطن را و در آن انسان را از بلای ستم آزاد کنند. ببینید در این شعر در هر دوتایش مخاطبی خواستی لایق انسان و انسانیت است. چیزی که گفتم در افغانستان گم شده بود و وجود نداشت. خب چیز دیگه ای را که در جهان جدید لایق میخواه و در شعرهای لایق ما میبینیم از نظر شخصیتی بسیار آدم وطن دوست است. لایق در زندگی هم را ثابت کرد.
لایق و دوستاش هر چقدر تکاپو کردن، تلاش کردن، برای از وطن بود، برای خودشان نبود. به می خاطر است که امروز از اینا قصر و زمین و بیلدینگ و این چیزا نمانده. با من یک رفیق داشتم که او با لایق خیلی نزدیک بود، دو صحبت میکرد، میگفت که لایق وقتی که از کابل میخواد فرار کنن برن، میگه 26,000 افغانی از دیرورش قرض میکنه. این آدم برای افغانستان مبارزه کرد، تلاش کرد و آخرین وزیر بود و آخرین روزی که خواست فرار کنه بره از کشور هم مجبور شد بره، 26,000 از دیرورش قرض کرد. آدم وطن دوستی بود و پس آنها وقتی رفت در اروپا مثل بسیاری های دیگه در اروپا نماند، پس آمد در افغانستان و میتونست در خیابان‌های لندن و پاریس و بون و جای دیگه زندگی خیلی خوب داشته باشه. آمد در کابل در میان مردم و در میان مردم مبارزه کرد، کار کرد تا آخر عمرش. و این آدم وطن دوست است. در شعرهایش هم ما میبینیم. اما کتاب هم چاپ شده، من همینجا دارم که دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ او را، کوه او را، دوست دارم قلب خود را، خانه اندوه او را، دوست دارم این وطن را، خاک او را، ابرهای مست و هیبتناک او، رودهای یاغی و بیباک او را، بر فراز کوهساران آسمان پاک او را، دوست دارم این وطن را. بعد ما در شعرهای لایق میبینیم که لایق در باره تمام نقاط افغانستان شعر داره. درباره دریای پنجشیر شعر داره، درباره بوتهای بامیان شعر داره، درباره دشت‌های جوزجان شعر داره، درباره ویرانه‌های غزنی شعر داره، درباره جاهای مختلف افغانستان شعر داره. کوهش خطاب قرار میده، دشتش، دریایش، درختش، گلش، مردمش. ولی بحث اینجاست که بسیار شاعرای دیگه هم همین کارا کرده، در مورد کوه و دشت و کشورش صحبت کرده، ولی نگاه اینجا متفاوت است. نگاه شاعرای دیگه از کوه و دشت کشورش لذت جویانه است، میخواد با اینا رو مخاطب قرار میده، در مورد اینا شعر میگه، لذت میبره. به گفته انگلیسی‌ها انجوی میکنه. ولی لایق وقتی که کوه و دشت کشورش مخاطب قرار میده، در این کوه و دشت دنبال عدالت است، دنبال درد مردم است، دنبال مردم ستم دیده است. و نمیگم که من دریای پنجشیر دوست دارم تا برم دو یک شنا کنم و بازی کنم لذت ببرم. در سراغ پنجشیر اگر میره، اگر سراغ بامیان میره، اگر جوزجان میره، اگر یک جای دیگه میره، اگر غزنی میره، در حقیقت به دنبال درد مردم است. من هم شعرهایش اینجا میخوانم. در مورد دریای پنجشیر داره میگه آرمانهای مختنق و دردهای خلق در شور موجها و سرود غریوها. بعد هم شعر دیگه داره در مورد دشت جوزجان. در اینجا میگه که به دشت‌های جوزجان که ظلم و قهر حاکمان چنان گرفته اش زیان، که خشم موج میزند ز چشم خلق بی زبان. به دشت‌های تشنه لب پیام آب میرسد، ز غول شب حذر مدار که آفتاب میرسد. سکوت‌های مرگبار شکسته زین کرانه باد، نظام نابرابری همیشه به نشانه باد. نظام نابرابری همیشه به نشانه باد. اما عرض کردم خدمت شما که لایق اگر سراغ کوه و دشت افغانستان میره، به خاطر عدالت سراغ از اونا میره، به خاطر مردم گرسنه و ستم دیده سراغ از اونا میره. برخلاف شعر و ادبیات فارسی و دری حتی اروپا که در خدمت شاه و دربار و نمیفهمم زلف یار و سمن و جوی و آب و دیگه بود، اینا اگر سراغ کوه و دشت هم میره منظورش مردم است. در مورد غزنی شعر دیگه در مورد بامیان داره. در مورد بامیان میگه در وادی بوتان نه گلی هست و نه مولی، نه عاشقی نه تاری رباب نه بلبلی، نه ساقی جنون زده نه مستی بیسری. مرغ به پای هیکلی بودا نواگر است، گویی ز بی زبانی گردون پیامبر است. ای کشته حیات بر موجهای وحشت و غارت شناور است. شعر دیگه هم داره در مورد غزنی. وقتی در مورد غزنی شعر میگه از درد و ویرانه های غزنی سخن میگه. اصل عنوانش هم ویرانه های غزنی است شعر. منتها ویژگی را که لایق داره ای است که ما و شما همه ما متاسفانه یا اکثر مردم افغانستان به گفته ماکسیم گورکی به یک مرض بسیار خطرناک او خاک و خون پرستی است آغشته است، ولی لایق به این مرض آغشته نیست. وقتی سراغ غزنی میره، در حقیقت در کام ناسیونالیسم یا در کام قومگرایی و تبارگرایی و ملیگرایی و کشور سقوط نمیکنه لایق. مثلا در اونجا که میبینه که ما به سراغ هندوستان رفتیم، به سراغ جاهای دیگر رفتیم و بر اونا ستم کردیم، لایق از اونا هم یاد میکنه. یعنی لایق به علاوه ای که درد انسانی گرسنه و برهنه افغانستان درک میکنه، درد انسانی بیرون از افغانستان هم به عنوان یک انسانیت
درک میکنم. مثلا در مورد غزنی دارم که ای غزنه ای خرابه خاموش بی صدا، ای کشتی شکسته دریای روزگار، آیا کجا شدن آنهایی که از تخار و هیروی تا به مرز هند با خون خلق شهرت خود را نبشته‌اند. ببینید این خیلی جالب است. این شعر به نظر من بسیار پیام داره. آنها که از تخار و هیروی تا به مرز هند با خون خلق شهرت خود را نبشته‌اند. یعنی میریم در اینجا لایق به عنوان یک انسان افغانی درد انسان هندو و پاکستانی را هم درک میکنه و برخلاف بسیاری ما که ما به سلطان محمود و خیلی کسای دیگه افتخار میکنیم، میگه که کسایی که شما رفتین اون مردم خون ریختین هم افتخار نیست. من به نظرم وقت کم است، زیاد صحبت نکنم. وقت کم است و ما یادداشت‌های دیگه هم دارم، از اینا میگذریم. چیز دیگه ای است که لایق در شعرهای لایق ما تعهد داریم، وطن دوستی را داریم، آزادی را داریم و در حقیقت جهانی را که لایق میخوایم اون جهان نو را که گفتم که میگه بیا طرح جهان نو بریزیم که این فرسوده دنیا واژگون به. این جهان چی رقم جهان است؟ یک شعر داره میگه که بعد خورشید جهان سر بکشد، آسمان خنده زند رام شود، خاکها مشک شود، عود شود، آبها باده شود، جام شود. مگه این جهان نوی که ما داریم اینی رقم جهان است. منتها او جهان نوی را که لایق میخواست همه ما خبر داریم جهان سوسیالیستی بود، جهانی که در اونجا اکثریت رنج و یک اقلیت گنج نکشد و لایق یک عمر برای نمی جهان مبارزه کرد، شعر گفت، تلاش کرد، قربانی داد، فداکاری کرد و بعد هم در 90 سال عمر از آنچه کرده بود پشیمان نشده بود. روزهای آخر یک مصاحبه دارم، سالهای آخر کسی ازش میپرسم میگه از کارهایی کردی تو، میگه پشیمان نیست؟ میگه نه من هرگز پشیمان نیستم. آدمی است که از نظر اخلاقی هر آنچه را کرده ای آدم میپذیره و میگه راهی را که من انتخاب کردم راه آزادانه بود، آگاهانه بود، من از کار کردم و از این راه پشیمان نیستم. اینی موضوعات است که در شعر لایق وجود داره و نتیجه گپای من است که لایق در دو بخش ما باید صحبت بکنیم. یک از نظر عملی که یک آدم محترز است، علیه سنت موجود، علیه سیاست موجود احتراز میکنه. بخش اندیشش است، شعرش است، آدم محترز است. ادبیات انقلابی و ادبیات و نقد در افغانستان با لایق و یک تعداد شعرای دیگه، شعرای چپ بیشتر، اینا در افغانستان پاک گرفت و در شعرهایش ما عشق وطن داریم، عدالت داریم، آزادی داریم، انسانیت داریم. به نظر من لایق یکی از بهترین فرزندان افغانستان بود. متاسفانه افغانستان یکی از پاکترین و بهترین فرزندانش از دست داد. منتها نادیده نگیریم که لایق به یک حزب تعلق داشت، 90 سال لایق عمر کرد. یک حزبی که 14 سال در یک کشور حکومت بکنه و کسی که 90 سال عمر بکنه، در این 90 سال هیچ کسی نیست که بدون اشتباه نباشه. من خودم چپ هستم، منتها ما ایران هم میپذیرم، شک نیست که لایق در 90 سال عمرش خطایی کرده، اشتباهی از او سر زده و حزب چپ، جریان چپ هم در افغانستان اشتباهاتی را داشت، ولی با تمام از او اشتباهاتی را که اینا داشت، اینا جزء پاکترین و بهترین فرزندان از این سرزمین بود که افغانستان را دوست داشت، فداکاری کرد و از اینا هیچ قصر و بیلدینگ و شهرک به میراث نماند، برخلاف بسیار از جریان‌های دیگه که حتی قماندانایشان هم شهرک ساختند. دیگه باز هم من درود میفرستم به روانی استاد لایق. جور و سلامت و خوب و خوش باشید. بسیار تشکر آقای بشرمل، لطف کردین. به می جلسه به می صورتی که آغاز شد، به می حزی که فعلا جریان داره، ښاغلي عبدالله پیکار ته بلنه ورکوم. پیکار صاحب به هم خپل تاثرات وایي او هم به د لایق صاحب یو شعر موږ ته ډیکلمه کړي. مهرباني. د ټولو دوستانو په اجازه، وخت ډیر کم دی، زه ډیر باید لږ وغږېږم. که د لایق صاحب د مضمون افرینۍ په اړه وغږېږم، زه سبا پورې م غږېدی شم، ځکه د هغه ټوله مضمون افریني د نن 15 کاله مخکې ما په مسلسل ډول 15 کاله لوستې وه. خو اوس به داسې لنډ ووایم چې لایق صاحب د شخصیت په لحاظ او د تفنن په لحاظ، د شخصیت په لحاظ باندې لایق صاحب حد اقل ما دپاره یوه اسطوره وه، ځکه چې هغه د یو سیاستوال نه ډېر لوی سړی و، بیا د درېیمې نړۍ او بیا د افغانستان.
د دې محیط د سیاستوال نه د هغه سویه ډېره جګه وه. جالب په دې و چې په خټه باندې یو پوونده و او داسې یو پوونده و چې دغه د پوونکو کوچیانو یا شترچرانانو هغه صحنې چې دا عکاسي کړي دي حتی زه کله حیرانېدم چې ما په فلکلور کې نه لوستې. لایق یوه شپه چې باران وریږي او د یوې کوچۍ ښځې د میږې پښه ماته ده او دا میږه چې دا د هغې ته راننباسي کېږدۍ ته او په کوم درد باندې دا ښځه د دې میږې سره لګیا ده حتی خپلې میږې ته لور وایي. په اروپا کې چې دی دا اوس چې هلته د په ښځې باندې د سلطې د ختمولو دپاره تریلیون یورو ډالرو دا ولګېده. اوس هیله خلک دې ته رسېدلي دي چې وزې ته وایي چې ډاټر سسټر سپیله حتی خورې که نه دا پیټس چې دي دا کورني حیوانات. مګر زمونږ لایق بیا دغه د دغې سخت زشت فرهنګ په یعنې د دغې محیط کې هغه وایي چې یوه کوچۍ خپلې میږې ته لور وایي. یعنې هغه ډېر لوی و هیومانست نه حتی کله وایم چې د هیومانست هم لوی سړی و. مونږ چې بیا کله کینو یو سړی ډېر لوی کو مریخې کو خو چې کله کینو یو سړی دومره توهین او تحقیر کو. نو دی د فن په حواله باندې د شخصیت په حواله باندې بیا په عین وخت کې دی د یو ډېرو معتبرو قوانینو د جملې نه دا د شوربازار او هغه قوانین چې د پیرۍ موریدۍ سلسله جناب علي یو اشاره ورته وکړه. موږ خو اوس هم ګورو په پکتیکا کې دا او د دوی په دې ټولو سلیمان خېلو کې دا یو ډېر لوی اعزاز و د اول د مجدد الفساني د کورنۍ سره. نو جالبه دا وه چې یعنې د دوی کورنۍ بیا په دې د هېواد په کچه په هغه لوړترینو قوانینو کې وه. بیا بیرته په عین زمان کې دی دومره ملنګ سړی و او ملنګي د څه شي نه وه. دغه وخت جالب و. د ځوانۍ نه دوه نیمې لسیزې مخکې د مدرنیته دوران یو لوی غورځنګ د تهجر په وړاندې شکست خوړلی او بل یو غورځنګ چې پیل شوی و نو هغه اعلیحضرت و. اعلیحضرت د فرانسې نه راغلی و. د سوسیال دیموکراسۍ د هغه کم کیفونه چې د پاریس په کوڅو کې د ټولوس په کوڅو کې لیدلي وو دلته یې هماغه خیال وړی و. مګر دی په دې باندې نه پوهېده چې د ده په وطن کې ډېر معتبر سړي دوه جوړه جامې نه لرلې. د اعلیحضرت په اوایلو کې به چې چېرته دوه جوړه جامې وې نو هغه به د کلي کوم ملک و. اکثره به خلکو یو جوړ خامتا لرل او هغه به یې په ځانونو کې وینځله. هغه وخت چې د هند دغه اقلام چې و تجارتي د 1100 نه زیات و حتی ټوتپیس پکې و د غاښونو کریم. مګر زموږ ټول اساسي اقلام تجارتي درې و. هغه به هم زموږ خلکو په خرو باندې د تورخم نه راوړل او نه پوهېږم د هرات نه به یې په مرکب و دې شیانو راوړل. موږ دغومره فقر کې وو. او دې وخت کې عوام فریبي دې حد کې وه چې د کابل په ښار کې ښځو مینیژو پاخوسته خو دغه ایسته سنګ نوشتې کې انسانان چې وو دا د منځنیو قرنونو. نو لایق چې و یو عجیب رجحان کې و یو عجیب فکري رجحان کې و. نو ځکه همیشه منتقد و. نن نه 22 کاله مخکې د شمې په رڼا یوه شپه د پیر محمد کاروان و مصطفی سالک و نورالحبیب نثار و باز محمد عابد و درویش دورانې زموږ د دې معاصر دوران دغه لویو شاعرانو منځ کې دا شعر ما ډیپلومه کړی و. دا نو هغه منظرکشي ده چې زه خپله په دې معترف یم چې په پښتو ژبې کې د هیڅ شاعر دا ډول یو معاره نظم نشته. او دا که ستاسو اجازه یې زه به ووایم خو لږ اوږد دی. له درباري شاعر سره یعنې تاسو وګورئ چې دلته د لایق ادراک وګورئ او منظرکشي. زه فکر نه کوم که زموږ اوس د سینما یو ډېر قوي او پیاوړی ډایرکټر وتوانېږي چې دا ډول منظرکشي وکړي او دا ریکارډ کړي. د ښکلو نجونو او ګلونو شاعر د ښکلو له درباري شاعر سره د خو سره سخته ورانه د ښکلو نجونو او ګلونو شاعر په سپینو لیڅو د خوبونو شاعر د فحاشیو د بزمونو شاعر د څو خیرنو ارمانونو شاعر په ډېره نرمه مهربانه ژبه ما نه پوښتل ته هم شاعر ګوره د ژوند په دغه ښکلې لاره د ژوندانه په دغه ښکلې لار کې ته هم د حسن مفسر ګوره. نو کوم محمد صاحب نه د ګلانو زمزمې اوري نه ته د ګلانو زمزمې اوري
ته د پیرونو ترانې اورې. دلته خو ډېر پیرونه د بودا پیر د زردشت پیر. ته د ګلونو زمزمې اورې، ته د پیرونو ترانې اورې. تا د ترخو شونډو نیشه لیدلې، تا یې د سرو شیشو شراب څښلي. تا په مالګینو پستو شونډو ایښي، تا په سکروټو کې ګلاب څښلي. د لنډو څڼو تر چتریو لاندې د غوږ برېښنا په زړه ویشتلی نه یې. هغه یوروپین جنکۍ چې هغه دغه پړکنده کې والی اچوي دی نو بیخي د فرانسې د کوڅو تصویر دی. د لنډو څڼو تر چتریو لاندې د غوږ برېښنا په زړه ویشتلی نه یې. کله نیشه کې د پیغلوټو خندي، په هوسونو کې زبېښلی نه یې. د مستې ښځې یاغي شوی نظر تا په شرابو کې لیدلی که نه؟ د عشق اواز دې د هغې له زړه نه په اسویلو کې اورېدلی که نه؟ د تور کمیس له سپخېدلي درزه د نجل پوستکي تخنولی نه یې. تا چې د حسن لوټماري کوله، هغې په غلا باندې نیولی نه یې. کله د حورو د مشرقه سره دې نو قصدن مغرب نه ویل، دا خو چپی او یو خو هغه استفا ته اشاره وه، مشرق ته اشاره وه. کله د حورو د مشرقه سره د می جامونه جنګولي که نه؟ کله د تی د مغربي ښاپېرۍ په نڅېدو کې زنګولي که نه؟ کله د لنډو کمیسونو اعجاز له ساړه عقله را ایستلی نه یې. کله د لنډو کمیسونو اعجاز له ساړه عقله را ایستلی نه یې. بیا د غوښینو بلورینو ورانو د شوق په اور کې سوځېدلی نه یې. تا خلاصې کړي دي د نجونو تڼۍ، تا له چا ایستي د ایستلو جامې. چا چې پټ کړی په شوخۍ کې بدن، تا یې څیرلي د څیرلو جامې. کله د شین کمیس په سپینو پښو چیرې لیدلی چې خویږي پسې. دا فلاش بیک زموږ ډایرکټر هم کله د شین کمیس په سپینو پښو چیرې لیدلی چې خویږي پسې. له زنګنو تر ښکلو تیو پورې ورو ورو خوځېږي او لوڅېږي پسې. تا لوڅه شوې غنمرنګه چینۍ سرې رڼایي لاندې لیدلې که نه؟ تا د نیشې په لیوني جهان کې په خپلو مټو کې نیولې که نه؟ تا په سینه باندې داغونه ایښي د چا د ګرمو رپېدونکو تیو. تا یې رویدلي دي د نارو څوکې، ته یې مخ شوی په سپینو میو. کله د عشق او ګناهونو سیند ته په مجبورۍ کې خویېدلی نه یې. د چا په ګرمه په تبجنه غېږ کې زړو شرابو څملولی نه یې. که ته شاعر یې د عشقونو اوسه، څه د شرابو څه د نجونو اوسه، څه د ځوانیو د خوبونو اوسه، څه د ګناه او د خوندونو اوسه. ته په باغونو کې ګلونه ستایه، ته په ګلونو کې رنګونه ستایه. ته د زري جامو په مورګو باندې د چا د سرو شونډو لالونه ستایه. که ته شاعر یې د غمونو مشه، کور د دردونو او رنځونو مشه، د فریادونو کړاوونو مشه، د ټول عالم د عذابونو مشه. بس ما مازیه وسه ستا یې د خلکو له رنځو سره څه، ستا د بزګر له ورځو شپو سره څه. چیرې چې غواړې پالنګ وغوړوه، ستا یې له سمڅو او کپو سره څه. ما وې شاعره ای زړه شاعره، لا دې ناولي هوسونه شته دی، لا دې په سر کې د فتنې لوخړې، لا دې په زړه کې فسادونه شته دی. ته د سلطان د دربارونو شاعر، زه د محرومو ولسونو شاعر. ته د خونونو او جامونو شاعر، زه د پیړۍ د قیامونو شاعر. ته د باچا د غرورونو شاعر، زه د غلام د فریادونو شاعر. ته د سلطان د نعمتونو شاعر، زه د بزګر د سوکړکونو شاعر. ته د ماڼۍ د اقبالونو شاعر، زه د کېږدۍ د دربارونو شاعر. ته په بزمو کې د نازونو شاعر، زه په زندان کې د مرګونو شاعر. ته د نیکمرغو پسرلیو برېښنا، زه د بدمرغو بارانونو ژړا. ته ماښامي کې د بزمونو نڅا، زه سباوون کې د تیغونو ځلا. زه د مظلوم د غورځېدلو ګواه، زه د ظالم د غرېدلو ګواه. زه د دهقان په ویلې شوې غوښه د زمیندار د شپن وهلو ګواه. زه د بېوسو د زګېرویو اواز، د اسیرانو د پیړیو ژړا. زه ولسونو ته د مینې قاصد، زه ظالمانو ته د تورې سزا. زه د بربنډو د بزمونو نه یم، د خودفروشو د عشقونو نه یم. زه د ازغو یم د ګلونو نه یم، زه دوزخي د جنتونو نه یم. زه عذابونو زېږولی یم،
زه توپانونو ازمویلی یم زه د خوني بادو څپېړو په مخ تر زر کرته ډېر وهلی یم زه د وطن د غریبیو بچی د تورو شپو د بېوسیو بچی د ناامیندو د سلګیو بچی د بې ثمره اسویلیو بچی زه د غمونو عذابونو شاعر د یو وطن د کړاوونو شاعر زه د بزګرو د ننګونو شاعر زه د کارګرو د جنګونو شاعر زه چې شاعر یم د انسان د مینې ربړګالونکو ته شعرونه لیکم زه په مالوچو کې لمبې ګرم زه په باروتو کې اورونه لیکم زه د همدغه یم دغه به یم زه هم دغه یم دغه به یم نګه د خلکو یم نګه به یم د زیارستونکو د مورچلو پرچم لکه پخوا چې وم هغه به یم. مننه. پیکار صاحب ډېره مننه. کور ودان. اوس استاد شمس ته بلنه ورکوم. شمس صاحب فکر کوم خپل تاثرات به مو یو شعر موږ ته وایي او په عین حال کې یوه خاطره هم ممکن موږ سره شریکه کړي. مهرباني. سلام او مینه. ډېر تشکر بشرمن صاحب او پیکار صاحب ډېر خوند یې وکړ. ما د لایق صاحب سره یو مرکه درلوده په علومو اکاډمۍ کې شاوخوا اوس به ښه وي یو کال دمخه کیدای شي یا تېر ژمی د مرکې ټول تمرکز پر دوه برخو یو د ځوانانو په ونډې او بل د ملایانو اړوند. د لایق صاحب خبرې چې هر وارې د یو پوښتنې په ځواب کې راڅرخېدې نو یا به یې دې ته اشاره کوله چې ځوانان پوهېږي چې څه وکړي. زه دوی ته ډېر امیدواره یم. یو به دا خبره وه بله خبره به دا وه چې ملا خراب کړی ده دا وطن بل چا نه دی خراب کړی ملا خراب کړی دی. دا یو جالبه خاطره ده. عین د دې رابطه ده اوس هم د شعر سره هم یو بلې تجربې سره زه لرم. په 2014 کال کې ما البته مصنوي زیات لوستلې د مولانا د غزل او د دیوان کبیر او مصنوي هغه کې یو دوه بیتونه دي یو ځای کې د یو قصې په ادامه کې راځي وایي چې د ظاهر او باطن سمبولونو ته اشاره کوي مولانا. هلته وایي چې ابلهان تعظیم مسجد میکنن ابلهان تعظیم مسجد میکنن در جفای اهل دل جد میکنن آن مجاز است این حقیقت ای خران نیست مسجد جز درون سروران. دا د مولانا پیغام دی. دا ما اخیستی و پوسټ کړی مې و د حج او اوقافو د محترم وزارت یو مشاور لاندې لیکلي و چې جناب شمس مسجد از شاعر اسلام است و این رو باید احترام بکنیم. هغه سلسله لږ زره وغځېده موږ سره استدلال وکړي یو بل سره چې ښه اوس خو مثلا د عرفان له نظره چې مولانا یې مطرح کوي دا یو کم ارزښته نسبت انسان ته نسبت هغه واقعیتونو ته چې د انسان په رابطه شته ده د معنویاتو کې د عرفاني بحثونو کې مسجد کم ارزښته دی نسبت انسان ته. هغه خپل خبر کې دومره کلک شو چې اخر چې وروسته کې خبر شوم چې د خپلې ماسترۍ تیزس یې هم په شاعرو باندې اخیسته له خیره سره چاپېږي دې وختونو کې. او هغه د دغه شعر چې اوس دلته دکلمه کومه دوه درې بیتونه مستقیم هم دغه مورد ته اشاره لري. دا چې زه څومره کولی شم د هغې د کمیو بښنه راته وکړئ. زموږ نارې څه که د ځوانۍ لیونۍ ورځې له ما تېرې شوې څه که د ځوانۍ لیونۍ ورځې له ما تېرې شوې منګې رساقي چې د لمر لوڼې له ما هېرې شوې څه که د ځوانۍ لیونۍ ورځې له ما تېرې دي منګې رساقي چې د لمر لوڼې له ما هېرې دي. لا چې د توبې په فکر ځمه د جومات په لور سترګې مې د لارې په بربنډو کې چاپېرې دي. ناسته د ملا ښه ده که مسته وه ویلا ښه ده ناسته د ملا ښه ده که مسته وه ویلا ښه ده پورته که پیاله چې دغه پوړندې بیا چیرې دي. اور ورکه رباب ته چې ساړه عمرونه وزغمو دا بې کیفه عمر که دوه ورځې شي هم ډېرې دي. اور ورکه رباب ته چې ساړه عمرونه وزغمو دا بې کیفه عمر که دوه ورځې شي هم ډېرې دي. زموږ نارې د عشق د پرهرونو سرې سندرې دي دا چړې د ټولو عاشقانو په زړه تېرې دي.
نن په پیاله کې د جانان څڼو ته وګوره نن په پیاله کې د جانان څڼو ته وګوره تور شپې د لمر په اننګونو کې تور شپې د لمر په اننګونو تیرې بیرې دي دا دوه بیتونه بیخي ځانګړي دي وروسته مڅخه په شیخانو دا سپېڅلې د انګور وینه مڅخه په شیخانو دا سپېڅلې د انګور وینه دوی ته په کچکول کې د خیرات وربشې ډېرې دي منګر لایق چې د مفتي فتوا به ومني موږ چیرې او موږ ته د دې خره خبرې چیرې دي اوس د جناب عباس عارفی نه هیله لرو چې راشي از آقای عباس عارفی خواهش میکنیم که بیاین و در باره لایق صاحب اگر شعر دارن دکلمه بکنن و در عین حال تاثیرات خود بیان بکنن. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان. ما چون نسل خیلی جوان هستیم دیگه زیاد شناخت آنچنانی از شخص آقای لایق نداریم، ولی برخی شعرهای از اینا رو که خواندیم آقای فهیم خواهش کرد چند کلمه صحبت میکنم، شاید بی ربط باشه و شاید هم بر صورت. صحبت های اصلی را آقای بشرمل و دوستای دیگه کردن. خاطره که آقای شمس صحبت کرد، جریانی که تقریبا تاریخ معاصر افغانستان همی شکل میده، مبارزه ملا و دیگران همه خصوصا جوانا. آقای لایق اینا هم ثمره همی مبارزه همی تقابل بودن، خصوصا در اواخر دهه دموکراسی. دو جریانی که در دانشگاه کابل حاکم بود و بعد در فضای کابل، نه بیرون از کابل، مشخصا در فضای کابل حاکم بود، چپ و ملاها بود. و تفاوتی که این دو جریان داشت، یکی به شدت نگاه به بالا داشت و یکی به شدت نگاه به پایین. ملاها تمرکز اصلیشون رو به پایین بودن و توجه اصلیشون مردم بودن، نه که خدمت کنه برای مردم، به اصطلاح خودشان اما آگاهی خودشان در بین مردم تکثیر کنن. و جریانی که آقای لایق متعلق به او جریان بود یا چپ‌های افغانستان، نگاهشان به شدت به بالا بود و معطوف به قدرت، ای که قدرت را بگیرن و از رهگذر قدرت تغییرات در زندگی مردم یا در جامعه بیارن. اون مدینه فاضله یا اون جهان آرمانی سوسیالیستی که اینا در نظر داشتن میخواستن تطبیق کنن. و شعرهایی هم که به طور نمونه معرضگاه از اینا خواندیم، دقیقا هم نگاهی به شدت رو به بالا داره، نگاهی که از بالا به پایین چگونه اینا مدینه فاضلهشان ترسیم کنه و چگونه مو جهان آرمانی سوسیالیستیشان تطبیق کنه. و مبارزه که اینا حرف میزنم، البته با احترام به دوستای ما، بیش از اینکه مبارزه آگاهانه باشه، مبارزه انقلابی از بالا به پایینه، چی که اینا مردم رو به اصطلاح از بالا به پایین به طرف یک آگاهی سوسیالیستی ببره. بنابراین تجربه‌ای که ما از این مبارزه دو جریان داریم، امروزه نسلی که گروهی که جریانی که آقای لایق به او متعلق بود با گروهی که او زمان در دانشگاه کابل و در فضای کابل با هم مبارزه میکردن، در دو مسیر متفاوت قرار گرفتن و امروزه میبینیم که از چپی های افغانستان یا از لایق چگونه تجلیل میشه که در یک سطح خیلی بالای از قدرت قرار داشتن و سوی دیگه از بنیادگراها یا اسلامگراهایی که اون زمان بودن امروزه در کجا هستند. امروزه اونا اون مسیری که اونا انتخاب کرده بودن امروزه تقریبا همه افغانستان رو فرا گرفته، فارغ از برخلاف شعار سوسیالیستی که فراتر از قوم و زبان، امروزه ایدئولوژی
اسلامیه که فراتر از قوم و زبان همه را فرا گرفته و به نوع سطح جامعه مردم عادی را به صف خودش قرار داده و سوی دیگه این نگاه برابرانه سوسیالیستی که آقای لایق را عنوان، چون ما آقای لایق را فقط به عنوان یک شاعر نمیشناسیم، بیش از اینکه یک شاعر باشه یک فرد تاثیرگذار در یک مقطعی از تاریخ بوده و بخش اساسی یک جریانی بوده که بسیار تاثیر عمیقی بر مناسبات قدرت چی در او زمان و چی تهدابش را که گذاشت که امروزه ما بناوی در ادامه از او قرار داریم. کسایی که رقیب جریان بودن با واکنش شدید به او جریان پیرو شدن و امروزه حاکم وضعیت را در کنترل دارن. بنابراین نگاه بالا و پایین از اینا امروز ما میبینیم که تقریبا در حال حذفن دیگه، در هیچ کجای از قدرت و در جامعه هم قرار ندارن. شما میبینید در بین مردم افغانستان چیزی از دانش سوسیالیستی دیگه وجود نداره به جز بخش از نخبه هایی که بنابرای تحصیلات اکادمیک داشته. اما از سوی دیگه میبینیم که شعر آقای لایق یا شعر از شاعران چپ افغانستان هم امروز جایگاهی نداره، کسی آشنایی نداره، ولی از سوی دیگه حدیث ملاها به شدت برای چی از نخبه ها چی از سطح پایین جامعه همه اونا را حفظن و اونا را عملی میکنن. بنابراین درباره آقای لایق اگر حرف بزنیم به نظرم اگر جدیتر حرف بزنیم ما باید جریان از اینا را بررسی کنیم. آقای لایق جدا از اینکه یک فرد باشن بخش از یک مکتب فکری هستند که برای ما مسئله است و کمتر درباره از او صحبت میشه. به او خاطر من به عنوان یک جوان بیش از این که به شعر آقای لایق تمرکز کنم ترجیح میدم که فرصت فراهم باشه به این جریان سیاسی تمرکز کنم که امروزه چقدر از او باقی مانده و آیا میشه با او بازسازی از او به یک وضعیت بهتر از امروز رسیم یا نه. تشکر. بسیار زیاد تشکر جناب عارفی صاحب، لطف کردین. دوستانو زموږ خپرونه پای ته نږدې ده. میرمن سهیلا اصغري به زموږ وروستۍ خبرې وکړي هم د لایق صاحب په اړه باندې. اما مخکې له هغې نه زموږ ګران همکار اغلی سید منصور سادات هیله لري چې د لایق صاحب یو شعر وایي او په دې لړ کې دوستان هم کولی شي، دلته ګډونوال هم کولی شي که غواړي چې د لایق صاحب کوم شعر دیکلمه کې مهرباني ماته نوم راکړي، زه به یې دلته راوغواړم. سادات صاحب مهرباني. سلامونه د غونډې ټولو ګډونوالو ته. زه لایق صاحب یو شعر دی چې عنوان یې ده د عشق غومبسې. یاد یې زما د عمر رنج شو ځوروي مې پسې، بیلتون یې اور د جهنم شو سوځوي مې پسې. ما ناڅاپي د ترهېدلې مچې لار ونیوه د عشق غومبسو په زړه وچیچم چیچي مې پسې. د خرو څڼو یاغي موج لکه وږمه د سبا په تور ځنګل کې ورکوي مې پسې. چې زړه په غوږ کې راته ووې مین شوی یمه، زه په ځان پوه شوم چې هلکه غرقوي مې پسې. دا ژوندون څه دی د انسان د ځورولو سفر، په زړه داغونه راکوي او خوځوي مې پسې. ما وې شیبه له مرګه پاتې شم جانان وګورم، زنځیر د ساو مې راکاږي رسوي مې پسې. تش په کنډول کې د شرابو مې جانان ولیده، شمکور ملا راته اړم دی ړندوي مې پسې. زه چیرې د کافر ښکلا لونه چیرې، عشق د لایق د زړه حاکم شو ځغلوي مې پسې. مننه. سادات صاحب ډېره مننه. د خپرونې د پای خبرې میرمن سهیلا اصغري کوي. دی هم د کورنۍ لحاظه ډېره نږدې پاتې شوي او د افغانستان په د میډیا په تاریخ کې هم خپل ځای لري. هم به خبرې وکړي او که زموږ هیله دا ده چې یو غزل هم موږ ته دیکلمه کړي. لومړی خو ټولو ته سلامونه. خوشحاله یم چې تاسو له نږدې وینم
که څه هم چې هغه ګروپ کې سره یو ځای و ځینې نومونه عکسونه او دا وینم خو له نږدې بیا بېل کیف لري او لږ شانې خفه هم په دې یم چې زموږ خویندې نشته او ولې نه دي راغلي دا ګیله به زه ځانګړې هم د دوی نه وکړم نن د لایق یاد ساتو مونږوال د لایق یادونه کوي دا ډېره ښه خبره ده او زه واقعا ارزوم او که مو په یاد وي کله چې زه نوې دغه ګروپ ته راغلم د لایق صاحب تصویر په ټایټل کې و او ما پوښتنه کوله چې دا ولې او منظور مې هم دا و چې زه پوه شم دلته یوه فکري لار ده یا کوم بل څه دي څه شل دی خو خیر اوس راته ښکاري چې دا هغسې و که څه هم چې هغلته مستقیم شاید ځواب رانه کړ او په زغرده ځواب رانه کړ چا لایق صاحب کله چې په 2014 کال کې زما پلار وفات شو د مطلق ماته د پلار حیثیت درلود څه په جرمني کې چې دی و چې ډېر لنډ به هغلته و میاشت یا 15 ورځې به و او څه به هم چې دی په کابل کې او زه به په کابل کې وم موږ سره زیات لیدل او کتل او په ساعتونو مو کیسې کولې او زه هیڅ وخت د ده د خاطرو د یادولو نه ستړې کېدم ډېر وخت به داسې شو چې شپه به ناوخته شوه خو ښه و چې زموږ کورونه نږدې وو زه به ناوخته د شپې هم یوازې کور ته روانه وم او ده به ویل چې نه ویرېږم مال نه دا لاره نږدې ده نه ویرېږم د ده د ژوند خاطرات واقعا په زړه پورې دي او ډېر ډېر زیات دي سړی نه ستړي کوي سړي ته ډېر څه ور زده کوي خو متاسفانه چې نور هغه زموږ سره په ژوندۍ بڼه نشته اما خاطرات یې را سره دي یاداشتونه به انشاءالله چې د کورنۍ لخوا چاپ شي او مونږ به یعنې ډېر هغه شیان چې ما د ده د خولې اورېدلي هغه د ده په یاداشتونو کې هم شته زیات ورته منتظره په دې خاطر نه یم چې ما اکثرا اورېدلي دي د لایق صاحب په باب ډېر وخت داسې ویل کېږي چې کاشکې د سیاست نه وای کړی یوازې شعر ویلی اما تاسو وګورئ په دغه شعر کې آیا سیاست نشته که ده یوازې دا شعر ویلی وی نو بیا به چا ویل چې خیر کاشکې سیاسي شعر نه ویلی انقلابي شعر نه ویلی یوازې عاشقانه شعرونه ویلي وی تاسو که د لایق صاحب عاشقانه شعرونه هم لولئ که په هغه کې جام دی او که شراب دی که په هغه کې ښکلا ده او ښکلې پیمخې دي سړی داسې فکر کوي چې لایق صاحب یو عاشق پیشه سړی و او شپه ورځ به شراب او کباب و په داسې حال کې چې داسې نه وه د شرابو نه بالکل ځان لرې ساته او نجونو ته خو داسې بیرېده چې اصلا زما سره به هم چې کله روان و ما ته به ویل یو ځلې په دغه بغمان قصر کې یوه غونډه وه زه د ده تر څنګ را روانه وم ویل سهیلا خورکۍ اوس به خلک څه وایي چې زه ستا سره روان یم ما ویل زه چې نه ویرېږم ته هېڅ مه ویرېږه په تا باندې څوک څه نه وایي نو هغه پیمخې ښکلاوې شراب او کباب او جام چې تاسو په شعرونو کې لولئ هغه ټولې استعارې دي چې د هغه د وطن خلکو خاورې او د دغو غرونو او رغونو په مینه کې ویلي دي او اکثریت استعارې دي په حقیقي بڼه که هغه تاسو ورته وګورئ د ده د ژوند او د ده د شخصیت سره هیڅ اړخ نه لګوي په همدې خاطر چې دا خبرې ما ډېر ځای لوستي او اورېدلي چې کاشکې د سیاست نه وای کړی یو څو کرښې ما لیکلې وې غوښتل مې چې هغه اوږده کړم او غټه مقاله پرې ولیکم خو تر اوسه نه یم موافقه شوې اوس بیا رانه ورک شو چې چېرته مې څو کرښې لیکلې وې او یو شی به ووایم چې کله چې لایق صاحب پروسه کال په امان الله خان روغتون کې و ممکن دا د وروستی بیت شعري بیت چې د ویلی دی او هغه دا و چې
د دې لپاره چې وطن را باندې ګران و زه یې وویشتلم د وطن مینه که الحاد وي ما منلی خلکو. نو تاسو فکر وکړئ کله چې لایق صاحب ټپي شو او بیا کله چې وفات شو ډیرو د ده مخالفینو ده ته به لیکل چې دی ملحد و. ده لا وخته ویلي و چې که د وطن په مینه کې ما ته الحاد وایي نو ما دا منلی دی. په دې کې دی ډیر هغه و سرشاره و، یعنې د دې ویره یې نه درلوده په هیڅ وخت کې. څه شو؟ خو خیر زه به د یو بل شعر په باب د څو خبرې چې هغه هم ما په فارسي ژبه لیکلي دي. دغه د شعله حزین شعر چې تاسو به د احمد ظاهر په غږ کې هم اورېدلی وي، د استاد ځلاند په غږ مو هم اورېدلی او ډېرو کسانو نور هم ویلی او په ډېر خوند یې وایي. کمپوز یې استاد ځلاند کړی دی. په دې باب د یو ورځ راته وویل، ما هغه وروسته ولیکل، د ویل مادر تا دم پدرود حیات مرا از بابت شوخی ها و سرشاری هایم کودک غیر عادی و جنون زده می پنداشت و برایش مایه تشویش و پریشانی بودم. قضای روزگار مادرم را در طفولیت از که هنوز 6 ساله بیش نبودم از من گرفت و داغ نبودش سالهای بیشمار اذیتم کرد. جنون کودکی تا عمر شباب همراهیم می کرد. روزی به یاد واژه مادر به مزار او در دامنه کوه شیر دروازه رفتم و با او در گفتگو شدم. این شعله ها الهام آن لحظه وصال مزار مادر است. شعر به هم در وایم، دا ستاسو هیله بم برځایش. ای شعله حزین، ای عشق آتشین، ای درد واپسین، این شور توست یا که جنون سرشک ها، یا شعر من که می دهدم سوز جاودان. دیگر نبویمش، شبها نجویمش، رازی نگویمش، تا در فراق و ناله و درد و شکنجه ها آهسته طی کنم ره خاموش رفتگان. پهلوی کوثار در پای آبشار بر روی سبززار برپا شود قیامت بوس و کنارها. اما ز ما گسسته بود عمرها عنان، شاید که سالها لرزان ستاره ها مهتاب پاره ها در آسمان صاف و بالای ابرها تابد فراز شهر و نباشد ز ما نشان. دا هغه شعر و اوس که دغه د ډېر ځله له ځینو وطنوالو لولم چې کاش سلیمان لایق سیاست نه وای کړی او یوازې په شعر او ادبیاتو بوخت وای. زه له دې هیلې سره سخته مخالفه یم، ځکه چې لایق په سیاست او سیاسي کورنۍ کې زیږېدلی او لوی شوی و. پلار یې خلیفه عبدالغني د انګلیس پر ضد د پاڅون مبارز او جنګیالی و. د لایق د ژوند ماحول سیاسي و او همدغه ماحول د ده احساسات د وطن او خلکو مینې او د دوی لپاره مبارزې ته هڅول. د ده هڅونکي شعرونه د همدغه سیاسي اغیز څخه الهام شوي او بیا د وطن ځوان نسل ته اهدا شوي دي. هو خو دا ضرور وایم په هغه ګوند کې چې لایق ورنه خپله ځواني، خپل احساس، خپل استعداد او خپله پوهه قربان کړل، د پاکو او سپېڅلو هیلو لپاره د مبارزې غوره او مناسب ځای نه و. د منسجم سیاسي مبارزې لپاره په هغه وخت کې همدا لومړنی او یوازینی ګوند و چې جوړ شوی و او لایق د شهید میر اکبر خیبر سره له آشنایۍ او د ده په شخصیت او فکر له ژور باور وروسته دغه ګوند ته مخه کړه. د ګوند د شوروي د کمونیست ګوند په ملاتړ او لارښوونه تګ کاوه او د شوروي کمونیست ګوند خپلې تجربې عملي کولې، خو زموږ وطن، زموږ خلک او زموږ فرهنګ او دین بیل ول. لایق په ګوند کې د همدغه تفاوت چیغې وهلې.
اما چا ورته غوږ نه ایښوده. د ده همدا چیغې د دې سبب شوې چې هره ورځ یې په یو نوي تورن کړي او هر هوښیار ګیدړ ورته یوه نوې سیاسي دسیسه جوړه کړي او په یوه لومه کې بند کړي. ده تر پایه سوچ کوه چې د ګوند غړي به دې حساسیت ته بالاخره متوجه شي او په وطن کې د حق او عدالت لپاره مبارزه به د خلکو د هیلو او مذهبي او فرهنګي حساسیتونو سره سم عیاره کړي. دا هیله ناهیله پاتې شوه، خو ده د خلکو د ویښولو لار پرې نه ښوده او لا هم په دې لار سرلوړی روان و. موږ وږي به په نس باندې ماړه شي، غولیدلي به هوښیار شي خو ونه شوه. موږ خپل وطن به پالو چې جنت شي، ورورولي به یې شعار شي خو ونه شوه. ده په وار همدا ویل. زه باید د دې یادونه وکړم چې لایق په دوو جبهو کې مبارزه کوله، یوه د خلکو او وطن لپاره او بله په ګوند دننه کې د خلکو د هغو څه ورته وایي د دین او مذهب او د دوی د فرهنګ د ساتلو په خاطر چې په دې کې په حزب او ګوند کې سخت مخالفتونه له ده سره روان وو. دې دواړو مبارزو نه دی سرلوړی راووت او هیڅ خیانت یې نه وطن او نه ګوند ته کړی دی. د ګوند وحدت ته وفادار و. هغه وخت چې پرچم ګوند بیرته جلا شو، په هغه وخت کې هم دی په وطن کې پاتې شو او وحدت ته وفادار و. که څه هم چې بیا هغه وحدت هم له ده سره وفا ونه کړه او دی زندان ته واچو. له تاسو څخه مننه کوم. زه یو بله یادونه به هم باید وکړم. تاسو به هم خبر یاست چې د سلیمان لایق فرهنګي ادبي بنسټ راجستر شو او له دې وروسته به په خیر فعالیتونه کوي چې په دې بنسټ کې به نه یوازې د لایق صاحب ناچاپ آثار چاپیږي، ټول به چاپیږي، بلکې د نورو ادیبانو او فرهنګپالو آثارو ته به هم پام کیږي، د هغو کسانو آثارو ته چې یا له دې نړۍ څخه تللي دي او ناچاپ آثار یې پاتې دي او یا هم شته خو پام ورته نه کیږي یا دونه مطرح نه دي ولې ښکلي او په زړه پورې آثار لري. د لایق صاحب کتابونه چې موږ تقریبا 2 کاله مخکې یا 3 کاله مخکې ورباندې پیل کړی و، ټول هغه کتابونه چې د ده په ژوند کې چاپ شوي وو، خو دی ورنه یا د چاپ د بڼې یا د تیروتنو له لحاظه دومره راضي نه و، بیا چاپ کړل. خوشحاله په دې یم چې وتوانېدو هغه د ده په ژوند کې چاپ کړو او د ټول خپله وکتل او ولیدل، ډېر ترنه راضي و. تر اوسه پورې زما کتابونه په دې بڼه اصلا نه و چاپ شوي، ډېر خوشحاله و. بیا یې هم پکې ځینې نښې ځای کړي دي چې دوهم چاپ ته به هغه هم په نظر کې نیسو. هغه هم ستاسو په خدمت کې دي چې تاسو کولی شئ ترېنه استفاده وکړئ. یو سیټ یې د انسان بنسټ ته د لایق د بنسټ لخوا ډالۍ ده. مننه کوم.